جاوید امیرخیل خپل دوهم واده له چا سره وکړ او د دې غټه وجه څه وه؟ دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې جاوید امیرخیل د پښتو ژبې یو له مشهورو هنرمندانو څخه دی او څو ورځې مخکې د جاوید امیرخیل په اړه داسې ویل کېدل چې کیدای شي نوموړی د نغمې د لور سره واده وکړي، خو نه هم دا خبره حقیقت شوه چې جاوید امیرخیل د نغمې د لور سره واده کړی او نه هم دا رښتیا شوه چې جاوید امیرخیل به د نجیبه فیض سره واده کوي، ځکه چې ځینې خلکو داسې ګمان هم کولو. خو اوس یو نوی کار وشو، هغه دا چې جاوید امیرخیل د دې دواړو جینکیو پرته له یوې بلې جینۍ سره واده وکړ. دا چې دا جینۍ څوک ده او د واده وجه یې څه وه، دا هر څه به درته په همدې ویډیو کې وړاندې کړم. او که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، جاوید امیرخیل تاسو له ما ښه پیژنئ چې د پښتو ژبې یو له مشهورو هنرمندانو څخه دی چې په ټول افغانستان او پاکستان کې ځانګړي مینوال لري. همدارنګه نوموړی په 1443 لمریز کال کې د افغانستان په پکتیا ولایت کې زیږېدلی دی او همدارنګه نوموړي تر 12م ټولګي پورې زده کړې هم کړي دي. نوموړی وایي چې زه د سندرو له هنر سره ځانګړې علاقه لرم او له کوچنیوالي مې له دې هنر سره مینه لرله چې له همدې وجې ما دا هنر پیل کړ، که څه هم زما سره د کورنۍ مخالفت هم و. نوموړي په 19 کلنۍ کې خپله لومړنۍ ښځه وکړه او واده یې وکړ چې له هغې څخه یې 2 زامن پیدا شوي دي. یو زوی یې غواړي چې ډاکټر شي او بل زوی یې غواړي چې پولیس شي. خو اوس تازه خبره دا ده چې جاوید امیرخیل خپل دوهم واده هم وکړ. د جاوید امیرخیل دوهمه ښځه د افغانستان د خوست ولایت اوسیدونکې ده چې هغه هم ډاکټره ده. دوستانو، عجیبه خو دا ده چې یو سندرغاړی او یوه ډاکټره څنګه سره یو ځای شول. دا ډیره د تعجب خبره ده، خو تر اوسه که څه هم په رسمي ډول په سوشل میډیا کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې د دې غټه وجه څه وه، خو بیا هم ځینې سرچینې داسې وایي چې د جاوید امیرخیل او همدې ډاکټرې ترمنځ د مینې اړیکې پیل شوې وې چې د دوی د مینې له وجې دوی دواړه دې ته مجبور شول چې واده وکړي. دوستانو، دا څه نوې خبره نه ده چې څوک دې دوهم واده کوي، خو اکثره هنرمندان بیا دوهم واده نه کوي، دوی یو واده کوي. او له بلې خوا ډاکټرې هم له داسې چا سره واده نه کوي چې هغه یا سندرغاړی وي او یا هم یوه میرمن ولري. خو دا په ډېر عجیب ډول سره دا کار وشو چې یو سندرغاړی او یوه ډاکټره سره یو ځای شول او هغه هم د دوهم واده په څیر. جاوید امیرخیل تېره ورځ دا خبر ورکړ او بیا یې دا هم وویل چې زه به تاسو ته د دې په شیرینۍ کې د شازرګرې سندره په ویډیویي بڼه خپره کړم چې نن یې دا کار هم وکړ. دوستانو، امید لرم چې ویډیو مو تر پایه راسره لیدلې وي او د پام وړ مو ګرځېدلې وي. که تاسو هم په دې اړه کوم معلومات لرئ او یا هم کوم نظر لرئ نو موږ سره یې په کمنټ کې شریک کړئ. مننه.